د بشر منافق واقعا چلیدا. تیر درس کې مون دا واورې چې منافقان کله چې حضرت عمر رضی الله عنه بشر منافق لسر اوه نو راغله او پیغمبر علی السلام ته قسم کو او وی چې ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، چې زمونږ د دې کار نه خو زمونږ صرف د نیکی د خېګړې او د جوړ جاړۍ اراده و چې مونږ جوړ جاړې کولو او روغ راوستا. دا سینه چې پتا باندې زمونږ یقین نو یا ستا فیصله زمونږ منظور نه و نو مونږ کعب بن اشرف لاله. الله جل جلاله فرمایي دا غوی په دې خبره رد کړي. په دې آیات کې الله جل جلاله یو خدا غوی په دې خبره باندې رد وکړي او بیا الله رب العالمین د ایمان د قبلېدو او د ایمان د مضبوط کېدو د کاملېدو درې شرطونه بیان کړل. نو الله وی فلا نه د حقیقت کې خبره داسې لکه څنګه چې وی دا منافقان، فلا هیڅ چری داسې نه د حقیقت حال داسې نه دی. وربک او قسم دې ستا د رب ای حبیبا چې دا منافق لا یؤمنون ایماندار کېدې نشي حتی تر دې یحکموک. یو قاعده الله جل جلاله بیان کړه او د ایمان د مضبوطوالي او د ایمان کې د رښتونوالي شرطونه بیان. وی هغه وخت پورې یو سړی هغه رښتونی مؤمن کېدې نشي چې هغه خپل فیصله چې دي هغه شریعت حکم ته نه راوړي. نمبر 1 درې شرطونه بیان کړ دي چې هغه وخت پورې یو سړی هغه کامل مؤمن کېدې نشي، د زړه ایماندار کېدې نشي، مکمل مؤمن کېدې نشي تر څو پورې چې د خپل په هر یو فیصله کې شریعت حکم ته غاړه نه ایږدي او شریعت ته چې دنو خپل فیصله نه وړي دی خوا خوازي. نمبر 2 د شریعت حکم ته د غاړه کېدي او بیا د شریعت د غاړې نه چې کومه فیصله وشي نو هغه فیصله کده د په حق کې نه نو د په زړه کې بیا څه خفقان په هغې نه راځي. نمبر 3 هغه فیصله د مکمل چې د تسلیمي. اولنې شرط لګاو چې هغه وخت پورې کامل مؤمن یو سړی نشي جوړېدی چې خپل هر نمونه فیصلې چې دي هغه حل کولو له شریعت ته نه ځي او شریعت حکم ته غاړه نه ایږدي، اخوا دېخوا نور لارې پکې ګوري. نمبر 2 د شریعت فیصله چې دا هغه خپل په اصولو برازي د چاپسې نه ځي نو که دې شرعن پړو فیصله د حق کې رانغله د نه خلاف راغله نو بیا د په زړه کې په هغې څه خفقان نه. او نمبر 3 هغه فیصله بیا د من عن سره تسلیمي پوره تسلیمي بیا په هغه کې چوچرا نه کوي لکه څنګه چې دې سړی کوي. نو چې دا درې واړه شرطونه چې دی دا په یو سړی کې نو دا سړی کامل مؤمن دی. شریعت حکم ته غاړه ایږدي، شریعت نه علاوه دی خوا لارې خپل د فیصلې نه ګوري. نمبر 2 د شریعت څه حکم چې د خلاف راشي نو په هغه د پزړه کې بیا څه قسمه خفقان نه. او نمبر 3 ته هغه فیصله پوره مني د زړه په خوشحالۍ سره بیا په هغه کې نور لارې نه ګوري، هلي باندې پکې نه لټي نو دا سړی کامل مؤمن دی. او کدا صفات پکې نه نو بیا دې کامل مؤمن نه دی. نو دین را خبره را اخکاره شو. 2 خبرې د دین اخکاره شي. اولنۍ خبره دا را اخکاره شو چې شریعت حکم ته غاړه ایښودل او د هغې تسلیمول دا لازم دی. شریعت حکم ته غاړه ایښودل دې ته ایمان ویلی کېږي او که شریعت حکم ته څوک غاړه نه ایږدي نو دا سړی بیا مؤمن نه دی. دویمه خبره د دې نه مخې ته دا راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې رهبر اسلام نو
د نبی علیه السلام ذات مبارک یوازې صرف د شریعت رهبری لپاره نه، بلکې نبی علیه السلام چې څنګه هادي عالم، څنګه رهبر اسلام، څنګه هغه نذیر عالم، څنګه هغه بشیر عالم، څنګه هغه رحمت عالم، نو دغه شانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حاکم عالم، د بادشاہ هم. ځکه الله جل جلاله ورته وایي چې دوی ستا بادشاہي سو پورې تسلیموي نه او ستا فیصلې ته چې دی نو غاړه نه ایږدي، نو دا مؤمنان کېدی نشي. نبی علیه السلام چې څنګه هادي عالم، رحمت عالم، دغه شانت نبی علیه السلام حاکم عالم هم، بادشاہ هم او حکمران هم. الله جل جلاله فرمای انا انزلنا الیک الکتاب، چې بشک مونږه نازل کړ دې ستا طرف ته کتاب زما حبیبا. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، چې بشک مونږ نازل کړ دې تا ته کتاب د پاره د دې لتحکم بین الناس، چې ته فیصله کوي په منځ د خلکو کې، ته حکمرانی کوي په منځ د خلکو. لتحکم بین الناس وی الله لتحکم بین المؤمنین بین المسلمین، نه وی چې ته د مؤمنانو فیصله کوي یا نه، ته د ټول عالم حکمران، ته بادشاہ خپل د وخت، ته فیصله کوي د خلکو په منځ کې بما په هغه قانون اراک الله چې خودل د تا الله جل جلاله. ته الله حاکم جوړ کړي، بادشاہ جوړ کړي خپل د وخت، د دې د پاره چې ته د خلکو په منځ کې په انصاف سره په هغه قانون کو هغه شریعت فیصله کوي چې هغه قانون درته الله رب العالمین خودلې. نو معلومه شو چې څوک شرعي حکم ته غاړه نه ایږدي او په خوشحالي هغه نه تسلیموي، نو دا سړی کامل مؤمن کېدی نشي. دی صرف د جبې د سر مسلمان دی، لکه څنګه چې بشر منافق کوله او د هغه ملګرو کوله چې الله رب العالمین په دې آیاتونو کې په هغوی باندې په مخ رد کړ دی او د هغوی چې د منافقت ښکاره کړ دی.